ډېره بخښنه غواړم، یو دفعه مې سر تاو شو. اړینه نه ده، خو ما ویل دا څه چې زه فکر کوم هماسې ده. په کومې موضوع کې؟ وګوره که نه ته زما سترګو ته کتای نه شي، دا باید ومنې چې دې نڅا در باندې تاثیر کړی دی. څه؟ د څه شي تاثیر؟ ولې باید تاثیر وکړي؟ درته خو مې وویل چې یوازې مې سر تاو شو. سمه ده سمه ده، مه وارخطا کېږه، کیدای شي رښتیا ووایې. شاید نه، زه رښتیا وایم. تاسو د نورو ښځو پام سره عادت کړی دی، فکر کوئ چې زه هم هماغسې یم، خو زه اصلا هماغسې نه یم. په دې کې هېڅ شک نه لرم. که ستاسو اجازه وي زه کولی شم چې لاړه شم؟ البته. زما سلطانه. سنان ووایئ. دروازه دې خواته ده. اوهو زه پوهیږم. وایي چې در باندې تاثیر کړی، یعنې څه نو؟ په خپل ځان څه فکر کړی؟ امبر آغا ته ما څارې څنګه؟ توبه وباسه اغلې، تاسو ولې وڅارم؟ زه همداسې تلم، رښتیا د یو چا سره مې کار و. ښه نو څوک؟ ښکلې کوترې اننګي د مڼو په شان سره شوي دي، که بیا مو نه وایي چې کومه خبره نه ده شوې، همدلته به ځای په ځای بېهوشه شم. زما غمبورې هېڅ نه دي سرې شوي. د وروستي ځل لپاره درته وایم، زما او د سلطان ترمنځ هېڅ داسې کوم څه نشته چې ته فکر کوې، او هېڅکله به هم داسې ونه شي. له کله نه چې هغه ښځه ماڼۍ ته راغلې ده، ما سلطان نه دی لیدلی. نه پوهېږم چې هغه ښځه څه غواړي. یوازې تحصیل کړې ښځه ده، بس ښایسته هم ده. بخښنه غواړم، ستاسو ښایسته نشي رسېدلی. تاسو چیرته او هغه کفتره که خبره داسې ده نو سلطان ولې هر ځل هغه ځان ته غواړي؟ نه زه دلته داسې په تمه نشم پاتې کېدلی. زما او د سلطان ترمنځ څنګه چې ته فکر کوې هېڅ هسې کومه خبره نشته، او هېڅکله به م نه وي. چاته یې ووایه چې هغه پوه نه شي. وګوره همدلته یې لیکم، سبا به بیا وایې چې امبر زموږ مینه په دیوالونو باندې لیکله. ښاغلی امبره، هیله ده زما شا خوشي که. دا نو چېرته لاړه؟ سلام زما غلی. ښه شو چې ومې لیدې، تا سره مې کار و. د شهزاده په اړه مو خبرې کولې، څه خدمت کولی شم؟ ښه به دا وي چې د بېګناه کوترې تمثیل یوې خواته پرېږدې مېرمنې. دا چې ستا موخه په ماڼۍ کې څه ده زه پې ښه پوهېږم. بخښنه غواړم، پوه نه شم ستا هدف څه دی؟ له کله نه چې دې ماڼۍ ته راغلې د سلطان کوټې ته ډېره ځې ورځې. ستاسو موخه له دې خبرې څه ده؟ ما او سلطان یوازې د اداري موضوعاتو په اړه خبرې کولې. زما خبره واوره، که بل ځلې مې د سلطان کوټه کې ولیدې بیا به له ځانه ګیله کوې، له ما نه پوه شوې. زما لاس خوشي که. باید درته ووایم چې زه ښوونکې یم، د چا غلامه نه یم. زه یوازې د سلطان له امر نه اطاعت کوم، نه ستاسو نه. نو دا خبره ده، تا دې په دې خبرو سره خپل ژوند دلته سخت کړ ښوونکي. خپل ټول ټوکې ټول که او هر څه ژر له دې ماڼۍ نه خپله څېره ورکه که. تاسې ښه یاستئ زما غلی. ښه کېږم ګلزار، اندېښنه مه کوه. زه یو ځلې له ښوونکي سنان نه ځان خلاص کړم، بیا به ژر تر ژره ښه شم. عبدالحمید چیرته دی؟ له خیرالدین سره تللی دی، درس وایي. ودې ویل خیرالدین آغا؟ ولې دا خبره مخکې زما فکر ته رانغله؟ د څه شی فکر زما غلی؟